اغلاس اوس هم بحث لرو په دې تړاو چې د سولې پر وړاندې لا نور څومره کار ته اړتیا ده تر څو چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات پیل شي او د وروستي بریدونو په تړاو په همدې موضوع باندې بحث لرو. په بحث کې راسره د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ښه راغلاست خپرونې ته. مهرباني پیل به له همدې وکړو چې نور څومره کار ده د سولې دپاره تر څو چې بین الافغاني مذاکرات ژر تر ژره پیل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایو. زه فکر کوم چې دلته د سولې موضوع ټول په هغه خلکو باندې چې هغه د سولې په باب باندې مصروف دي یا د طرفینو چې هغه یو طرف بل طرف یو طرف طالبان دي بل طرف حکومت دي په هغو پورې اړه لري. یعنې مثلا د اول وارې خلیلزاد دا خبره داسې کړې وه د دوی سره خلاصه کړې وه طالبانو سره چې په 10 ورځو کې به بندیان خلاصېږي او 10مه ورځ به بین الافغاني مذاکرات شروع شي. خو هغه دوی خپل مسؤلیت ادا نه کوي او خپله خبره تر ځای ونه رسوله. بیا حکومت په دې کې اختلافات راوستل چې دغه یې کړله چې د سولې په باب باندې یو وارې ویل چې بندیان نه خلاصوو د بندیانو په باب او بیا ولې چې خلاصوو مشروط یې خلاصوو بیا ولې چې 1500 کسه خلاصوو بیا 3000 خلاص وایي ټول خلاصوو نور پاتې دي. ښه خبره به دا وي چې د بندیانو موضوع ژر خلاصه شي او د بین الافغاني مذاکرات لپاره وخت تعین شي په هغه وخت بین الافغاني مذاکرات شروع شي. نو زه فکر کوم چې د سولې موضوع یا د بین الافغاني مذاکراتو موضوع چې په هغه کې سوله راځي هغه په طرفینو پورې اړه لري. طرفین به یې چې په دې کې نور په دا ملت باندې زړه وسوځي نو بین الافغاني مذاکرات ته به ژر ورسېږي. نو اوس پاته د بندیانو موضوع ده. د بندیانو موضوع تر اوسه پورې حل سوې نه ده. هغه باید چې ژر حل شي چې بین الافغاني مذاکرات ژر شروع شي. یعنې د سولې پر وړاندې یوازینی خنډ اوس د بندیانو خلاصون دی او که نور خنډونه هم شته؟ زما فکر باندې بعضې ننګونې به وي هغه به ډېرې سطحي وي. لکه مثلا طالبانو په وختي کې وویله چې موږ د بین الافغاني مذاکراتو کې د حکومت جمع افغانان یعنې نور افغانان د هغو سره خبره کوو. دا خبره بیا طالبانو یاد کړې هم نه ده. خو مطلب کیدای شي طالبان به تر دې خبرې تېر شوي کیدای شي یاده به کړي. نو که چیرې طالبانو هغه خبره یادوله نو ننګونې به وي. خو زه دونې ویلی شم چې هغې خبرې ته په دې ضرورت شته چې د دوو ډلو ترمنځ سالس بالخیر نه وي چې یوه ته په سلامت ونه وایي بل ته په ملامت ونه وایي. زما فکر باندې صلح نشي راتللی. نو دا د افغانستان موضوع ډېره غټه موضوع ده. د 40 کالو جنګ دی په ملک کې روان دی. د دې لپاره ضرور دا دی چې ملت د افغانستان یا ولس د افغانستان یا هغه خلک چې هغه زړسوی لري په خپل ځان په خپل ولس په خپل خلکو باندې. نو زما فکر باندې د خلکو ته ضرورت شته چې هغه په دې کې داخل شي او هغه په سوله کې رول لوبولی شي مثبت رول لوبولی شي سوله راوستی شي. نو کیدای شي طالبان به دا خبره بیا یاده کړي. دا خلک څوک دي آغا صاحب ستاسو په نظر؟ دا دلته اوس یو طالبانو چې خبره کړې ده خو د طالبانو خبره ده. خو یو وارې راځم هغې خبرې ته چې هغه به په دې کې مطلب و مقصد دوې ډلې لري. یوه دا چې لکه څنګه چې دوی سره په روسیې کې 2 وارې د شاشونو په نامه باندې خلک کښېنستلو بیا په قطر کې څه خلک ورسره کښېنستلو کېدلی شي دا به هم خو زه فکر نه کوم چې یوازې دا وي. دا دوهمه خبر به دا وي چې خاموش اکثریت چې دی نن په افغانستان کې په دواړو طرفینو باندې مؤثر دي. مثلا په ملت ولس کې موږ داسې خلک لرو په هره طبقه کې د علماو په طبقه کې د قومي سپین ږیرو په طبقه کې او د استادانو په طبقه کې چې هغه هم په طالبانو باندې مؤثر دي او هم په حکومت باندې مؤثر دي. په دې نسبت باندې چې نه طالبانو ته غرض درلودلی دي نه د حکومت ملګري شوي دي نه د طالبانو او نه د خارجیانو سره متاثره شوي دي. نو زما فکر باندې دغه خلکو ته چې هغه په سوله کې حصه واخلي دا خلک دا به زما فکر باندې هغه حق خبره به دواړو طرفینو ته وکړي او ملامت ته په ملامت ووایي سلامت ته په سلامت ووایي په سوله کې به مثبت رول ولوبوي. ښه راغلاست. اوس هم بېرته راګرځو خپل بحث ته. آغا صاحب یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم. مهرباني. زموږ بحث دې ځای کې و چې د سولې پر وړاندې یو له خنډونو نه د طالبانو خلاصون لړۍ ده. خو فکر نه کوئ چې د دې ترڅنګ یو خنډ هم جګړه او د اوربند نه کول دي او دا خنډ د دې باعث هم شوی چې د سولې دښمنانو ته لا ډېر فرصت برابر کړي؟ په دې کې شک شبه نشته چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ توافقنامه امضا کېدله په هغه وخت کې 7 ورځې آتش کم وسو. خو البته امریکایانو دا خبره خالي پرېښوله. دلته خلکو ته شک تردید پیدا کېږي چې
لس ورځې یادې کړې د لسو ورځو دپاره چې لس ورځې به بندیان خلاصېږي باید اتشکم تمدید سوی وای خو هلته امریکایانو دا خبرې ته اشاره ونه کړه اتشکم یې تمدید نه کوي بیا وروسته تر هغه که تاسې په جریان کې یاست چې خلیلزاد وویل چې موږ د طالبانو سره د اتشکم خبره کړې نه ده کاشکې دوی دا خبره د طالبانو سره فیصله کړې وای چې اتشکم تمدید سوی وای ژر یې په لسو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي وای نن به دا ملت هم د دې دربدرۍ څخه خلاص سوی وای او دغه انتقادونه چې نن په ملت کې کېږي یا یو د بله طرفین سره کوي د دې انتقادو څخه به هم خبره خلاصه وای خو زه اوس بیا هم وایم چې خلیلزاد څو وارې طالبانو سره کښېنستي خو د اتشکم خبره هلته داسې ورسره یاده نه کړه چې دغسې یو منتجسي وه او دغسې یو نتیجه واخلي ښه خبره به دا وایي چې دوی په ځای د دې چې ځای معلوموي او یا وخت معلوموي د اتشکم خبره هم ورسره سوی وای نو به خبره درسته راغلې وای نن به دا انتقادونه په منځ کې نه وای خو بیا هم دا خبره تر اوسه پورې لا ینحله پاته ده د اتشکم اوس طالبان خپله وایي چې موږ اتش بست کوو او رسمي اتش بست د مذاکراتو په اوله دغه کې به د اتش بست خبره وي خو هغه به البته د مذاکراتو د بین الافغاني مذاکراتو په شروع کې به وي هلته دا رسمي اتش بست خو هلته کوي په دې نسبت باندې طالبان وایي هلته د حکومت صفت به معلوم وي زما صفت به معلوم وي بیا رسمي اتش بست موږ کولی شو قبل تر هغه موږ رسمي اتش بست نشو کولی خو اتشکم خو ممکن دی نو اتشکم ما فکر باندې دا زه خپله د دې ملامتیا په خارجیانو باندې ور اړوم چې خارجیان دا خبره لا ینحله پرېښوله دلته نو خلکو ته شک و تردید پیدا شو چې خارجیان کېدلی شي چې په خپل وعدو یا په خپل مذاکراتو کې چې طالبانو سره کول یا د وتلو په باب باندې دې مخلص نه وي آغا صاحب د امریکا سره په هوکړه کې هم په تاوتریخوالي د کمښت باندې ټینګار شوی و خو لکه څنګه چې ګورو تاوتریخوالی کم نه شو او لا ورځ تر بلې ډېرېږي تېره اونۍ خونړۍ اونۍ هم اعلان شوه څه فکر کوئ دا تاوتریخوالی ولې نه کمیږي د دې علت څه کیدی شي حال دا چې په هوکړه کې هم په باندې ټینګار شوی آغا صاحب زما آواز لرئ هو ستا غږ اورم زما پوښتنه دا وه آغا صاحب چې په هوکړه کې له امریکا سره په هوکړه کې هم په تاوتریخوالي باندې د تاوتریخوالي په کمښت باندې ټینګار شوی و خو لکه څنګه چې پوهېږو تاوتریخوال کم شوی نه دی یو ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی تېره اونۍ هم خونړۍ اونۍ اعلان شوه 291 نظامیان تلف شوي وه نو څه فکر کوئ دا تاوتریخوالی ولې نه کمیږي علت یې څه کیدی شي حال دا چې په هوکړه کې هم ټینګار شوی تاوتریخوالي په کمښت باندې زما فکر باندې د تاوتریخوالي په کمښت لکه ما چې مخکې وویله دا چې سوی وای رسمي سوی وای یعنې دا معنا چې طالبانو د خارجیانو ترمنځ سوی وای دا به ډېره ښه وای نن به سهولت راغلی وای خو خپله خلیلزاد د دې په ځای باندې چې دا وایي چې تاوتریخوالي موږ کم کړي دي دا ویله چې یا موږ د طالبانو سره خبره نه ده کړې نو ښه خبره دا وه چې دا سوی وای خو دغه کمښت چې و هغه په دوه وخت کې رالی یو هغه و چې اووه ورځې دوی خپل د ځان د توافقنامې دپاره خارجیانو طالبانو سره دا فیصله وکړه او دوه مرې طالبانو خپله د اختر په مناسبت باندې درې ورځې تاوتریخوالي کم کړي یا اتشبست وکړي خو زما فکر باندې تر هغه وروسته چې یا تر هغه د مخه تر اختر د مخه زما فکر باندې غیر د دې څه چې طالبانو خپله کړې وای داسې یو رسمي شی نه و سوی یا د توافق په صورت کې نه و سوی چې خارجیانو دوی په دې باندې توافق کړی وای یا سوی کاشکې داسې سوی وای چې خارجیانو دوی توافق په دې باندې کړی وای چې اتشکم باید چې وسي نو زه فکر کوم چې دا ملامتیا ټوله په خارجیانو کې ده خو بیا هم دلته د یو بل مشکل هم شته هغه مشکل ما فکر باندې دا دی چې د بین الافغاني مذاکرات لپاره یو تعین وخت هم نشته دا تعین وخت هم د اتشکم دپاره یو ذریعه ګرځېدلی شي چې وخت یې معلوم وي چې مثلا 10 ورځې به بین الافغاني مذاکرات کېږي نو بیا طالب ته هر څوک مخ هم راړولی شي چې دا 10 ورځې ته څه کولی شي 10 ورځې ته باید چې اتشکم وکړي خو دا تعین د وخت هم نشته چې څه وخت به بندیان خلاصېږي او څه وخت به د بین الافغاني مذاکرات کېږي نو دا یو توجیه طالب ته پیدا کېږي چې وایي دا وایي تر څه وخته نو زه اتشکم وکړم نو زما فکر باندې دلته ضرورت دې ته شته چې د اتشکم په باب باندې خبره وشي د خبرو په صورت کې څو شیان مراعات شي ځای د بین الافغاني مذاکراتو وخت د بین الافغاني مذاکراتو او اتشکم
دا شیان ټول دغسې نو زما په فکر باندې په هغه صورت کې به بیا هغه توجیه د منځه ولاړ سي چې یو څوک وایي چې یا حکومت وایي چې زه جنګ کوم یا طالب وایي زه جنګ کوم نو زما فکر باندې هغه وخت به معلوم وي. خو دلته دغه یو مشکل شته چې وخت د بین الافغاني مذاکراتو نه دی معلوم، وخت د بندیانو د خلاصونو نه دی معلوم. دا خبره ورځ په ورځ باندې د ځندېږي، نو دلته خلکو ته نور اشتباهات ور پیدا کېږي. آغا صاحب د طالبانو له لوري نه د سولې لپاره یو شرط هم د بهرنیانو وتل و، خو لکه څنګه چې ګورو بهرنیان هم د وتلو په حالت کې یو ډېر کم شمېر یې افغانستان کې پاتې دي. او بله مهمه مسله ده چې په بهرنیانو باندې بریدونه نه کېږي او په افغان ځواکونو باندې بریدونه لا روان دي. د دې علت څه کیدی شي چې د طالبانو شرط هم په عملي کېدو باندې روان دی، خو لا هم جګړه دوام لري او تاوتریخوالی هم دی کم شوی؟ ما فکر باندې لکه ما چې مخکې وویله چې ما د خلیلزاد په بعضې حرکاتو باندې د خلکو شک و تردید دی. داسې که سړی مخ ته ولاړ سي په بعضې نورو شیانو باندې لکه د طالبانو د خلیلزاد تر مابین چې بین الافغاني مذاکرات دغه د امریکایانو او د طالبانو مذاکرات روان و، په هغه صورت کې څو شیان راغله چې هغه خلک د شک و تردید سره مخ کړله. یو د هغو څه دا و چې ټرمپ د هغه مذاکراتو په وخت کې تاسې په جریان کې چې نظامي استراتیژي اعلان کړله، او دوام د مذاکراتو په وخت کې ضرورت یې ته نه و چې انتخابات شي وای، ځکه هغه حکومت چې په هغه وخت کې و هغه حکومت ته 8 میلیونو خلکو په انتخاب باندې راغلي وو، بیا سترې محکمې تمدید کړي. هغه ته د اوسني حکومت زما فکر باندې قوي هم و، دلته اختلافات هم ډېر راغله. نو زما فکر باندې دا بیا بله دغه وه چې خلکو ته شک تردید پیدا کوي چې امریکایانو به په دې کې دا غرض و په دې انتخاباتو کې چې ولې د اشرف غني په اول انتخاباتو کې 2 حکومته جوړه کړه، بیا دلته بیا اوس 2 حکومت د 2 خلکو حکومت جوړ کړي، هغه انتخابات یې محوه کړ. په هغه کې وار کې د معلومیږي لکه انتخابات چې په هغه وخت کې وار کې محوه کړله. نو زما فکر باندې دلته خلک بیا نور تصورونه خلکو ته پیدا کېږي چې دا به د یو تجزیې یو ابتدا وي. نو زما فکر باندې دلته دا خلک چې دي اوس دلته لکه دا اوس چې ما د اتشکم یا اتشبس خبره وکړه چې دا خبره امریکایانو لا انخاله پرېښوله، دلته خلکو ته شک و تردید پیدا کېږي چې کېدلی شي چې امریکایان دي په دې کار کې مخلص نه وي او دا تاوان دې ټوله د امریکایانو څخه جوړ وي چې دا په افغانستان کې دغسې حالات راغله چې یا مثلا اتشکم نه رالي، یا مثلا حکومت د بندیانو خبره وځنډوله، یا مثلا تیپره طالبانو د امریکایانو سره دغه وکړي اتشبس وکړي، د حکومت سره نه وکړي هغه باندې کېږي. د دې علت څه کېدی شي؟ نو دا د دوی په مابین کې زما فکر باندې یو معاهده وسوله. نو که امریکایان خپل بریدونه زیات کړي یا بریدونه وکړي، زما فکر باندې بیا به طالب هغه معاهده متوي په دوی باندې به بریدونه کوي. نو زما فکر باندې دغه د معاهدې په صورت کې ده، نو دا معاهده به اوس معلومه سي چې تر بین الافغاني مذاکراتو پورې ژر ورسېږي. دا خبره کېدای سي چې بیا به د اول خو به که مخلصانه حرکت و لکه ما چې د ټول په دې کې شک تردید شته، او که چیرې مخلصانه حرکت و زما فکر باندې بیا به د افغانان هم ټوله په اوسایي به باندې راسي. یعنې د افغانستان د خلکو چې حکومت یو طرف بل طرف طالب دي، د دوی په مابینځ کې به اتشبس راسي او نږدېوالي به راسي. خپله دا ناستې چې د هغه اعتماد سازي راولي، یو د بله به د دوی په مابینځ کې اعتماد و باور راسي. نو زما فکر باندې دا احتمال هم لري. او که چیرې د امریکایانو په دې کې اخلاص نه و، نو بیا بین الافغاني مذاکرات دغسې په شک تردید کې ولیدلي، یا داسې په مبهم حالت کې واقع وي، لکه اوس چې واقع دی چې 10 ورځې وروسته کېدله، اوس د 3 میاشتې 4مه میاشت شروع ده چې تر اوسه پورې هېڅ نه دي سوي. آغا صاحب بله مهمه مسله ده د وروستي بریدونو په تړاو انګېرنې دي، بخصوص د څارنوالانو باندې چې برید وشو په هغې تړاو باندې هم امریکا هغه برید په کلکو غونډه هم خلیلزاد او ویلي دي چې دا د سولې د دښمنانو کار دی. څه فکر کوئ د افغان سولې نور دښمنان څوک دي او دا انګېرنې تر کومې سمې دي؟ تر ډېره حده چې موږ ګورو دا خلک چې دوی وایي دا بندیانو په باب باندې روان و، نو دا برید بل سړی تر ډېره حده پورې هغه د طالب خبره تاییدوي چې هغه وایي دا امر نه دی کړی. طالبانو هم دا برید رد کوي چې په څارنوالانو باندې موږ برید نه دی کړی. نو زه فکر کوم په دې نسبت بیا تاییدوي چې هغه د څارنوالان د طالبانو د بندیانو د خلاصون دپاره دوی وایي روان و.
نو طالبانو به دا برید نه وي کړی کېدای شي نو دا چې اوس چا به کړی وي نو دلته خو د سولې دپاره هم داسې کېدلی شي چې د سپوتاژ یو سبب و ذریعه وګرځېږي دا هم کېدای شي او داسې هم کېدای شي چې یو بل څوک ترې راغلی وي دا کار دې کړی وي نو په دې باب باندې زه خپله داسې یقیني نه شم ویلی چې آیا دا به طالب کړی وي که بیا نه وي کړی خو هغه یې ردوي ځکه چې هغه دلیل هم لري چې دا زما د بندیانو دپاره تلله بندیانو د خلاصون دپاره حالت یې خپل لیستونه جوړوله دا رد یې تر یوه اندازې سوي وي چې نورو بیا چا کړي وي یا څنګه سوي دي هغه نو بیا نه شم ویلی چې دا به چا کړي وي خو که د بندیانو موضوع وي د بندیانو دپاره تلله دا خو د افغانستان د سولې دپاره د دوی کومک و نو زه فکر نه کوم چې دا د طالب کړي وي خو مسله اوس دلته ده چې آیا د طالبانو نه ورته نورې کړۍ هم شته په افغانستان کې چې داسې بریدونه ترسره کړي لکه څنګه چې ګورو طالبان دا بریدونه ردوي او ډېر لوی بریدونه دي نو داسې بریدونه نورې کړۍ هم په افغانستان کې کولی شي موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې د بېنظمۍ په حالت کې دا دې وینو خلک تښتوي پیسې ځینې غواړي او هغه مثلا داسې دي چې هغه نه په یو حزب پورې نه په یو تنظیم پورې نه په یو چا پورې تړلي وي هغه شخصي مدعاوې دلته ترسره کېږي ول تاوان یا په حکومت دی یا په طالب دی او دغه رنګه نور ځینې بعضې کارونه کېږي په افغانستان کې دا ټوله محصول زما فکر باندې د دې بېنظمي و بې ترتیبي ده چې جنګ چې دی هغه ملک بېنظمه کوي او بې ترتیبه کوي دغه حالات ته موږ تاسې وینو چې په افغانستان کې بل اوس تاسې ولیدي چې دغسې یو څوک ځي د پولیسو د سغلا کوي د پولیسو په دغه کې ورځي یا د حکومت د خلکو په کور کې ورځي غلا ځینې کوي دا غله ورځي دونې جرأت پیدا کوي مثلا دا ښاروال د کوره یا بل ور شان یوړله دا شان چې دی دا ټوله زما فکر باندې داسې کړۍ پیدا شوي دي چې هغه په خپل استفاده باندې بیا د دې چې یو تنظیم ته منسوب سي یو چا ته منسوب سي او خپل یو کار کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تر ډیره داسې وژنې کېدای شي چې د شخصي ګټو دپاره هم وي د غلا او داسې نور خو د غلا نه ورهاخوا داسې د هدفي وژنو تر شا څوک کېدای شي د دې علت څه دی دا چې قاضیان او داسې نور لوړپوړي چارواکي په نښه کېږي نو داسې نه شو ویلی خو هر څوک یو خپل استفاده او فایده غواړي تاسې ولیدئ چې مخکې شپو کې موږ تاسې په جریان کې هغه لوی سرانوال یو چا وتښتوئ طالبانو نه وتښتولې خو بیا تر طالبانو ورسوئ هلته په طالبانو خرڅ کوي داسې نور ځینې کارونه دي چې هغه کېږي په شخصي دغه باندې نو زه خپله دا نه شم ویلی چې دا به د دې شاته به د چا لاس و او څوک به تر اوسه پورې چا اعلان کړی هم نه دی او چې چا باندې اشتباه یې هغه یې ردوي او هغه رد دپاره خپل یو دغه مثبت یا مثلا ټینګ دلیل لري چې دا زما د طالبان وایي دا زما د بندیانو دپاره تله دا کار خو به نو ما نه کوي چې خپل بندیانو ته خپله تاوان ورسوم په هوکړه کې داسې هم راغلي وو چې په ځینو وسلوالو ډلې به طالبان ورکوي او یا هم بریدونه به یې دروي خو لکه څنګه چې اوس ګورو بریدونه ورځ تر بلې ډېرېږي آیا طالبان په دغه ډلو باندې نفوذ لري او که لري نو څنګه دا بریدونه ورځ تر بلې ډېرېږي نو زما فکر باندې دا بریدونه یو عامل دا هم دی چې دلته ژمی تیر سو خلک راله او په دې منطقه کې ځای په ځای سوله دوام عامل هم دا دی چې دلته دا خبره چې ما درته چې دلته خلکو ته شک و تردید ورپیدا شوی دي شکونه ورپیدا شوي دي چې په افغانستان کې کېدلی شي چې د سولې موضوع یا وځنډېږي یا نه وځنډېږي دا خپله زما فکر باندې په هر طرف کې یو داسې بېنظمي راولي بې ترتیبي راولي چې یو څوک وایي نظرونه سره مخالف کوي په ډله کې نظرونه مخالف کوي چې په طالبانو کې به مثلا بعضې خلک وي هغه وایي وایي د بندیانو موضوع وځنډېدله او داسې شوله او مثلا ته فرض که امریکایان چې دي هغه داسې حرکتونه کوي چې هغه د ضد و نقیض وي خپله په امریکا کې بعضې خلک وایي نه وځو بعضې وایي لږ وځو بعضې وایي ډېر وځو بعضې وایي نه وځو بعضې وایي وځو دا شیان چې دي ټوله زما فکر باندې داسې اثار و تاثیرات شندي په هغه ډله باندې چې مثلا چې هغه خپله سره دغه کېږي چې د بعضو فکر
اړوي دې ته چې دا نه وځي، د بعضو فکر به دا وي چې دا وځي. نو زما فکر باندې تر اوسه پورې هغه یقین چې دی هغه په شک باندې بدلوي. نو کېدلی شي چې دغه بې علتونه وي، بل علت ماته نه معلومېږي. آغا صاحب تر ډېره لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، داسې ویل کېږي چې د دې بریدونو تر شا د سولې د دښمنانو لاس دی او هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي. نو تر څو اوس دلته ښکېلو لورو ته څه پکار ده تر څو چې د سولې په برخه کې شوي پرمختګونه ناکام نشي؟ نو دلته اوس که سړی اوس ووایي چې د سولې دښمنان به څوک وي، خو نو دا هم یو دغه غواړي چې هغه په ګوته کول غواړي چې سړی دا وایي چې د سولې دښمنان په کوم طرف کې دي او څوک دي. نو بیا تر ډېره حده پورې بیا تاوان په دې راځي چې په کومه منطقه کې سوي دي، د چا په منطقه کې سوي دي. خو زه خپله دا نه وایم چې دا به د سولې د دښمنانو کار وي. زه خپله دا وایم چې دا د بې ترتیبۍ و بې نظمۍ کار دی، چې ترتیب و نظم حکومت د حکومت د کمزورتیا په وجه باندې یا د افغانستان د جنګو په وجه باندې ترتیب و نظم د منځه تللی دی. نو په دغه صورت کې هر سړي ته زمینه برابرېږي، د هر چا په لاس باندې مین ورغلی دی، د هر چا په لاس باندې توپک ورغلی دی، هر چا جرأت پیدا کړی دی او هر چا دلاوري پیدا کړی دی چې یو کار وکړي. نو په هغه چې په هره معنا وي، که په شخصي دښمنۍ باندې وي، که د سولې دپاره وي، که د بل کار دپاره وي، که د بل د کار دپاره وي، دا کار کولی شي. نو زه فکر کوم چې دا یګانه وجه بیا دا وي چې بې نظمي او بې ترتیبي دلته شته. مثلا دا موږ ته چې وینو په بازار کې یو سړی د یو چا څخه د تلیفون حمله کوي، روزانه په لسهاوو تلیفونونه خلک وړي حمله کوي. دغه رنګه د خلکو کورو ته وړي، خلک وړي. دا شان ټوله موږ ته چې وینو چې په دغه هغه صاحب لکه څنګه چې تاسو د ترتیب یادونه وکړه، فکر نه کوئ چې دا ترتیب د طالبانو له لوري له منځه وړل شوی او حکومت بار بار د اوربند غوښتنه کوي خو طالبان اوربند لا نه مني او وار وار خپلو بریدونو او جګړو ته ادامه ورکوي؟ دا 15 ورځې به طالبانو د اوربند خبرې، دا ترتیب خو د ډېره وخته د 18 کاله د منځه وړل شوی دی یا 20 کاله د منځه وړل شوی دی. زما فکر باندې دا ترتیب علت یګانه جنګ دی. د افغانستان د جنګ عامل چې دی هغه خارجیان دي چې افغانستان ته راغلي دي. دا ترتیب زما فکر باندې عامل د جنګ وړی دی، عامل د جنګ دلته جنګ پیښ کړی دی او د جنګ په صورت کې دا ترتیب د منځه وړل شوی دی، نظم د منځه وړل شوی دی. د طالبانو د حکومت خبره خو د اتشکم یا اتشبس خبره زما فکر باندې دا به 15 ورځې دا موضوعګانې خو داسې نه دي چې دا اوس دا پرون داسې پېښه شوله. دا پخوا تر دې ډېرې پېښې شوي، عملي کړي چې دا اوس خلک یو پېښه. خو اوس هغه صاحب لکه څنګه چې پوهېږو دواړه غاړې سولې ته آماده شوي دي او سوله غواړي، خو له یوې خوا نه یو اوربند غوښتنه کوي، بله خوا نه طالبان خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. داسې چارې به د سولې پروسه څومره زیانمنه کړي؟ ما داسې وویله چې لکه ما چې وختي وویله اوربند خپله نسي کېدلی چې هم د حکومت او طالب خپل په منځ کې په جنګ اخته وي او عداوت او دښمني دې د ډېره وخته څخه دلته په افغانستان کې شنه سوي وي اوج ته دې رسېدلي وي. بیا د دوی خپل په منځ کې راولاړ چې اوربند دې وکړي. اوربند چې دي هغه دا غواړي چې سالس بالخیر د دوی په مابینځ کې وي. زه یو مثال وایم، دا اوس خو دغه غوښتنه حکومت زه دا خبره پوره کړم دا اوس چې بین الافغاني مذاکرات کېږي، نه حکومت دې ته متوجه شوی دی چې ملت لکه ما چې وختي وویله دې ته ضرورت شته چې ملت زما سره وي، خوږ ملت دی، دربدر ملت دی، اقتصاد د ملت ته ذوب سره مخ دی. حکومت خوا دې پیسې لري، نه طالب دې ته متوجه شوی دی چې ملت ته ځان سره ملګري کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ګر سره ملت یې یاد کړی نه دی چې دا به د ځان سره ملګري کړو. نو اوس دلته که چیرې د اوربند موضوع راځي، د اوربند موضوع خو که خارجیانو طالبانو چې وکړله د اوه ورځو دپاره خارجیان به چې د طالبانو سره کښېني چې راځي موږ ته چې اوربند وکړو. طالب به دا ورته ووایي اقلا چې په څو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات رسېږو، دی به د حکومت سره خبره وکړي چې راځي موږ په 10 ورځو کې یا په 20 ورځو کې بین الافغاني مذاکرات ته ورسېږو چې د هغه دپاره خنډ بندیان دي، بندیان خلاص کړو، بین الافغاني مذاکرات ته رسېږو. نو هغه وخت به تعین وي، په تعین وخت کې به زما فکر باندې طالب ته توجیه نشي پیدا، بالا به د اتشکم وکړي، د دوی سره دا یو شی به وکړي. اتشکم زما فکر باندې خپله نشي راتللی چې حکومت خپل اتشکم وکړي، طالب خپل اتشکم وکړي. زه فکر کوم چې دې ته ضرورت شته چې د اتشکم
یو څوک وکړي نو البته چې طالب سره امریکایان په دغه کې دي په جریان کې دي زه دا ملامتیا ټوله په حکومت نه ورغورځوم نه په طالب ورغورځوم دا په امریکایانو ورغورځوم چې د امریکایانو دا هغه صاحب مسله دلته ده چې له طالبانو له امریکا سره اوربند کړی هغه مسله کاملا واضح ده او په امریکایانو باندې بریدونه هم نه کیږي دلته په کراتو باندې افغان حکومت د اوربند غوښتنه کړې همدا پرون هم حکومت د اوربند غوښتنه وکړه طالبان یې ولې نه مني اوربند ولې نه کوي د دې مسلې تر شا څه کیدی شي زه فکر کوم چې خلیلزاد دا وویله چې موږ د طالبانو سره د افغانستان د حکومت په باب باندې اتشکم نه دی کړی ورکم نه دی کړی نو دا چې اوس زما فکر باندې یګانه دلته یو شی راتلای سي چې دلته 10 ورځې تعین سولې دغه 10 ورځې په 3 میاشتو 4 میاشتو واوښتې لا تاوس تر اوسه پورې وخت نه دی معلوم چې دا به تر 2 میاشتو نور غزیري دا خبره دا ما فکر باندې یو دلیل کېدلی سي یو علت یې کېدلی سي چې کېدلی سي چې د خارجیانو دوی به دا خبره سره یې کړې وي طالبانو دا څو ور چې خلیلزاد وروسته ولاړي نو دا به هغو به دا خبره ورته کړې وي چې تاسې یو وخت تعین کوي په هغه وخت د تعین وخت چې تعین سو په معین وخت کې موږ کولی سو چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړو چې اتشکم راسي چې وخت معلوم نه وي د بین الافغاني مذاکرات لپاره نو بیا به دوی خپلو خلکو ته څه رقم قناعت ورکړي چې موږ اتشکم کوو هغه به تر کومه دوی ورکه یا 4 میاشتې یا 5 میاشتې یا 10 میاشتې زه فکر کوم چې دلته خبره بیرته په خارجیانو باندې ورتاوانېږي چې دلته د بین الافغاني مذاکرات لپاره هېڅ وخت معلوم نه دی نو چې وخت خو هغه صاحب فکر نه کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لومړنی شرط اوربند دی او که دا نیټه د بین الافغاني مذاکراتو نیټه تر څو چې جګړه دوام لري دا نیټه به څنګه تعین شي او تر څو چې اوربند ونه شي ښه خبره به دا وي زه خپله دا وایم زه خپله د دې طرفدار یم چې اتشکم یا اوربند هر شی چې وي هغه اوسي قبل تر بین الافغاني مذاکرات لپاره ځکه افغانان د یوې ورځې دپاره او د یوه ساعت دپاره هم اتشکم ته ضرورت لري یا اتشبس ته ضرورت لري یعنې د افغانانو د ملت د ولسو د مشکلات راځي زه خپله دا وایم چې دا مشکلات چې یا مانع یا مانع د اوربند دپاره وي یا مشکل د اوربند دپاره وي دا باید د منځه ولاړ سي چې ژر اتشکم یا اوربند وسي چې هغه بیا نه طالب ته دلیل پیدا سي او نه حکومت ته دلیل پیدا سي ډېره زیاته مننه تاسې نه آغا صاحب مهرباني د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا را سره د سکایپ په کرښه وه د سولې په پروسې کې شته خنډونو او د وروستي بریدونو په تړاو مو سره بحث وکړو اوس هم ځو لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته